د سپېڅلي مهربان او بخښونکي خدای په نامه په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم. تاسو ته له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. د افغانستان لوی درستیز وایي چې ټي ټي پي یوه بهانه ده د پاکستان پوځي رژیم ته چې د افغانستان پر وړاندې کاروي. بلخوا د بلوچ آزادي غوښتونکو غورځنګ مشره ماهرنګ بلوچ وایي چې پاکستان پوځي رژیم د افغانستان له پخوانیو یو شمېر سرتیرو څخه د بلوڅو پر وړاندې په جګړه کې استفاده کوي. پاکستان هغه هیواد دی چې د خپلو حکومتداري یا د چارواکو د ناکامه سیاستونو له کبله له راز ستونزو سره په داخل کې اخته ده او د تجزیې له ګواښ سره مخامخ ده. یوې خواته د بلوڅ ازادي غوښتونکو مبارزه چې دوی خپل حقوق غواړي، بلې خواته په پښتونخوا کې هغه غوښتنې چې د پښتنو حق د پاکستان د پوځي رژیم لخوا طلب سوی. بل خواته د سیند مسله، د کشمیر موضوع، دا هغه مسایل دي چې په لوی لاس نظرونه دا دي چې د پاکستان پوځي رژیم خپل خلک له دغسې مشکل سره دوی مخامخ کړی. دا چې دوی په خپل سیاستداري کې ناکامه دي. انتقادات د افغانستان لخوا څو ځلې پر پاکستاني چارواکو دا دي چې تاسو د خپلو ناکامیو د مخ اوښتو په خاطر چې باید د خپلو خلکو پام واړوئ، ملامتي پر افغانستان باندې اچوئ. پاکستان هغه هیواد دی چې په وار د دې پر ځای چې خپل ستونزې حل کړي، د دوی چارواکي د افغانستان خاوره خلاف د ټولو قوانینو نقض کوي. د نن شپې تاوده بحثونه مو د پاکستان د غلطو سیاستونو نتیجه څه وه، دوی ته څه ډول اړیکې باید له پاکستان سره موږ ولرو، پاکستان ولې نسي کولی د افغانستان پر وړاندې یو ښه دوست ثابت سي. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو سیاسي شنونکی او دیني عالم ښاغلی مولوي شاه محمد، بل میلمه راسره حقوقي او سیاسي شنونکی ښاغلی عزیز الله حقپال، راسره آزاد ژورنالیست ښاغلی زرغونشاه شینواری ده. تاسو درې سره میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خیر لاس پروګرام ته. شینواری صاحب، که چیرته تاسو د پاکستان د اوسني وضعیت په اړه چې عیني واقعیتونه دي نظر وړاندې کړي چې پاکستان عملا له څه ډول برخلیک سره مخامخ ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب، تاسو د افغانستان خلکو، د پروګرام کتونکو، محترم میلمنو او د ټلویزیون ملګرو ته سلامونه او پیرزوینې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. خبره د دې ځای نه شروع کړو چې ستاسو د سوال سره برابر چې سمدستي پاکستان د جدي ګواښونو سره مخ دی. تر ټولو جدي ګواښ چې پاکستان ته متوجه دی هغه د پاکستان په داخل کې سیاسي اختلافات او اقتصادي مشکلات دي. دوهم ستر ګواښ چې ورته متوجه دی هغه په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په ایالتونو کې د خلکو د حد زیات عدم رضایت د پاکستان د حکومت نه. دریم خطر چې ورته متوجه دی هغه د پاکستان د پوځ په منځ کې فساد او د پاکستان په ملي مصالحو باندې د غرب د سیاستونو پر اساس باندې اصلا معامله کړې ده. دا هغه مسایل دي چې پاکستان ګواښي. راځو اوس دې ته چې پاکستان چې کوم په دې 140-50 کلونو کې د پاکستان پوځ او د پاکستان ځینې مذهبي جماعتونو او ډلو د افغانستان، هندوستان، مرکزي اسیا، چین او روسیې په رابطه باندې غلط سیاستونه او هغه ته راځم. شینواری صاحب، بیا ورې به په داخل کې ټوله مسله وګورو چې څه روان دي. اوس د بلوڅانو مسلې ته که راسو، ولې بلوڅان د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې خپله مبارزې ته دوام ورکوي؟ د بلوڅانو مبارزه په پاکستان کې د پاکستان د جوړېدو نه راپدې کوه، لکه څنګه چې پاکستان جوړېده په هغې وخت کې د بلوچستان ایالت او د بلوچستان ایالت اصلا اول سر د پاکستان د جوړېدو سره د پاکستان سره یو ځای نه شو.
دا اصلا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته پاکستان د یو سلسله معاملهګریو پیسو د ځینې نوابانو خانانو ته د رشوتونو د انګریزانو سره د هغې خانانو نوابانو د سازشونو په دې سلسله کې بلوچستان د پاکستان یوه برخه جوړه شوه. بلوچستان او خیبر پختونخوا په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان خاوره ده. په هر ترتیب باندې هغه بېله موضوع ده. راځو دې ته چې د بلوچستان مبارزه د پاکستان د جوړښت سره یو ځای شوې. دا مبارزه کله دیموکراتیکه بڼه لري په پارلماني شکل باندې ترسره کېږي، کله وسلواله بڼه لري په وسلوال شکل ترسره کېږي. مګر په دې تېرو څو کلونو کې خصوصا د 18 کلونو کې هغه محرومیتونه او هغه ظلمونه چې په بلوچستان باندې کېږي چې که تاسو څېړنه وکړئ د پاکستان په زندانونو کې، د پاکستان په ټولنه کې د بلوچستان د ایالت نه سرمایدار خلک، پیسه‌دار خلک اسلام آباد ته د جرګې مرکې دپاره غوښتل کېږي چې تاسو سره موږ مشوره کوو. هغه خلک هغه ته تر هغې پورې بندیان دي تر څو پورې چې دوی لوځنۍ کړی چې هغه کارخانې، فابریکې، تجارت، سوداګري، مغازه چې زه په بلوچستان یا خیبر پختونخوا کې لرم چې هغه پنجاب ته نه انتقال کړي ته نه خلاصېږي. دا د بلوچستانو د پیسه‌دارو خلکو ژوند دی. د غریبو خلکو ژوند داسې دی چې هغو نه د کار حقونه اخیستل شوي، په زور باندې مجبور شوي چې غرونو ته لاړ شي. د هغو ښځې ماشومان چې دي په زندانو کې اچول کېږي، بالاخره هغو راپورته شوي د دې په مقابل کې مقاومت. څومره په حقه دي بلوچستان نن د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې چې جګړه کوي؟ د دنیا هر بنیادم چې هغه د خپلې خپلواکۍ اختیار او د خپلو حقوقو لپاره هر ډول مبارزه کوي، که په ټوپک کې کوي او که په قلم کې کوي او که په ژبه کوي، هغه حق په جانب دي. او بلوچستان د خپلې خاورې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره اصلا په تاریخي لحاظ، په جغرافیایي لحاظ او په حقوقي لحاظ باندې کاملا حق په جانب یو جنبه شي. شینواري صاحب، د پاکستان د دغه شته بحران مسؤل څوک ده په پاکستان کې؟ د پاکستان د روان بحران مسؤل اصلا د پاکستان پوځ دی او بیا د پاکستان په پوځ کې د روان قاری عاصم منیر چې دی دا د پاکستان د ملکي حکومت مشر هم دی، د نظامی حکومت مشر هم دی. دا مسؤل په دې اساس باندې دی چې په یوه معامله کې چې هغه د عمران خان او د امریکا ترمنځ وه، په یوه معامله کې د ده دپاره ډېره سخته جزا او د ده لپاره ډېر سخت هغه په پام کې نیول شوی. دې پوځي مشر د پاکستان په ملکي حکومت، د پاکستان په جغرافي، د پاکستان په منافعو باندې د یوې معاملې په ترڅ کې اصلا پاکستان راواخیست، د خپل ځان یې قرباني کړ. بلوچستان د هماغې قربانۍ یوه برخه. مننه کوم. اقبال صاحب، تاسو څه وایاست د پاکستان د اوسني وضعیت په تړاو چې عملا له څو اړخونو سره د پاکستان پوځي رژیم په لوی لاس ځان اخته کړی ده؟ سلامونه محترم علیزی صاحب، تاسو ته د میز مېلمنو ته، د تاسو تخنیکي همکارانو او د تلویزیون ګرانو لیدونکو ته وعلیکم السلام. پاکستان دولت له ډیرو زیاتو په باوجود چې پاکستان داسې هېواد دی په حساب باندې په د جغرافیا په حساب باندې مهم ځای لري، د سمندر په غاړه دی، 250 میلیونه نفوس لري، یو پوځ لري، اتومي قوت ته ولې سره یې ټولو سره یو ناکام حکومت دی، یو ناکام دولت دی. ځکه ویلی شو چې پاکستان دولت له هماغه ابتدا نه چې تاسیس شوی دی تر ننه پورې همیشه سیاسي ثبات نه لري. د دې ټول انتخاباتي حکومتونه په پوځي کودتاګانو او یا د محکمې په حکمونو باندې لاغو شوي دي. سیاسي اداري فساد په هېواد کې دومره رفتار لري، دا د سر د سړک د رشوتونو پرېږده، ټوله هر حکومت یې دغه لري، د فساد دوسیې لري. د اقتصاد ورځ په ورځ باندې ټیټ لویږي، ځکه د پانګونه نه شدت کې واردات یې تر صادراتو زیات دي، عواید د منظم نه دي راټول کړي، حکومت یې تر قرضونو لاندې ده. دا فعلا د پاکستان دولت 300 میلیارده
ډالر د نړیوالو قرضدار دی شجاعت خرجي غدي نړیوال بانک او اسلامي بانک او عربستان د عربي ودونه د شاغر جات ګټه د باید ورته ورکي د دې عواید د کفایت نه کوي چې د خپل عام داخلي چارې په تنظیم کا او هم د قرض اقبال صاحب له دغه مره زیاتو پورونو سره چې پاکستان لري دا څومره ویرونکي د پاکستان د پاره چې دغسې وضعیت لري او پاکستان زوی چې د یو طرف څخه سیاسي ثبات نه لري له یو طرف څخه اقتصادي کمزورتیا لري بل طرف اداري فساد لري دغه د بدتري به نور هم ستاسو څنګه د امنیتي داخلي ستونزو سره هم مخامخ دي هغه د بلوچستان د آزاد خواهونکو جنبش عاملو سره مخامخ دي د پی ټی ټی د دوامدار مبارزو سره جوړ پښتونخوا کې نیو پښتونخوا تر کنټرول لاندې ترنیول د یغه تر څنګه حتی په کشمیر کې د کشمیریانو راپورته کېدل سنجال خپل حقوق تیرول دا ټول سره یو کې پاکستان د پان په غاړه باندې ولاړ یو هیواد چې ډېر ضربه امرې پان ته لویږي د دې خطر سره مخامخ ده چې د اقتصادي ستونزې حل نه کړي کدی په خپل پالیسي کې تغیر نه ولي کدی د خپل د همسایه هیوادونو سره چې یو طرف ته هند سره مشکل لري بل طرف ته افغانستان سره په دې کې باندې ستونزې لري حتی د ایران سره د بلوچستان په سر باندې ستونزې لري خپل د چین سره وسو مناسبات کې چې شوی خپل پر دې ځکه دوه مخه سیاست کوي کدی د خپل پالیسي کنټرول نه کوي خپل سیاست کې تغیر نه ولي که خپل اقتصاد اقبال صاحب دا دولت لمنځه تلونکی حکومت دی بله پاکستانی چارواکي اوس د دې چانس لري چې باید له دغه حالته ځان وباسي نو پاکستانی چارواکي که چېرته خپل سیاستونه کې دغه تغیر راولي هم د همسایه ورسره نیک مناسبات تامین کړي هم د تجارت لپاره د پاکستان له هندوستان او افغانستان سره د منځنۍ اسیا سره د تجارت لاره غوره کړي د خصومت په ځای باندې تجارت لاره غوره کړي د باروتو د صادرولو په ځای باندې د خپل ټوکو د صادرولو پالیسي غوره کړي د تروریستیک ډلو د هیواد باندې د خپلو کارګرانو د لېږلو پالیسي غوره کړي او خپل داخل کې د خپل جمهوریتونو ته ولوچ خپل حق ورکړي پښتونخوا ولسونه چې هلته خپل حق تیرغالي هغوی حقوق دی هغوی غوښتنې ومني د کشمیریانو غوښتنې ومني ولې نه هر دولت کولی شي خپل ځان کې په اصلاحاتو سره ځان ته کړي اما کله چې موږ د پاکستان دولت اقبال صاحب د پاکستان دولت دا دغه سیاست ته ګورو دی همیشه په هلته پوځ کې برلاسه دی حکومت اقبال صاحب دغه مسایل چې تاسو چې دغه کارونه د په شمېر وړاندې کړل چې وکړي جوړیږي ممکنه ده دغسې یو څه چې پاکستاني چارواکي وکړي یا د دوی له وسه پوره ده یا نه دا څه وایم چې دا نشي کولی ځکه نشي کولی چې هلته پوځ کې حاکم دی او د پوځ پالیسي د پوځ په اختیار کې ملکي حکومت دا اختیارات په لاس کې نه دي نیولي که چېرته ملکي حکومتونه د تقویه شي پاکستان ولسونه خپل حکومت ملاتړ وکوي او حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کوي حکومت او ولسونو سره یو لاس شي د پوځ قدرتونو ته کنټرول لاندې راولي د هغوی ته خط کش کړي سره لیکه وباسي هغه سره کې ولې پاکستان کولی شي دا کار وکړي اما تر څو چې پوځ په دا پالیسه ساز وي تر څو چې پوځ ټول اختیارات په لاس کې لري تر څو چې پوځ د بودیجې ټول امکانات مننه کوم هغوی پورې دا ممکنه ده چې پاکستان حکومت د خلکو سره همغږی یو حکومت د خلکو خدمتګار حکومت منځ ته راوړي نجات ورکول هم ورته مشکله دي مهرباني مولوي صاحب پاکستان پوځي رژیم یا د پاکستان اوسني رژیم له خلکو څخه کوم حقوق اخیستي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم اول تاسو قدر منته استاذ الطريقه ټول هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام عجیبه پوښتنه دې وکړه چې د پاکستان حکومت د خلکو نه څه حقوق اخیستي موږ اوس پرونو سترګو ګورو میډیا شاهد او عملاً د صحنې شاهد یو چې د پاکستان فوزي رژیم په تعصب سره خپل ولس ته خپل علماو ته حتی د حکومت پیاوړو کسانو ته چې نظریات لري ارزښت نه ورکوي نه د دوی مشورې اوري نه د دوی خبرې مني نه پوهېږم یا یې پردی لمڅوي یا په دوی کې غرور او تکبر دی کله هم تکبر او غرور خلک د
زوال کندې ته خطا کړي. نن عملا پاکستان ورسره مخ ده. عملا پاکستان وینو، یعنی موږ ګورئ د افغانستان سره د تعامل لپاره چې دوی کوم اتهامات لګوي، موږ له دوه اړخو سره مخ یو. یو د دوی ولس، خلک، علما او یو خو حکومت. ولس موږ دی، موږ سره جوړ دی، موږ 40 کاله ورسره تیر کړي دي. اما حکومت په تاسف سره د افغانستان پر تاریخ کې تر اوسه داسې حکومت رانغی چې د پاکستان د حکومت د تایید وړ شوی وي بر خلاف. اوس چې ولس غږ کوي چې ولې موږ یو ګاونډی لرو چې 40 کاله سره تعامل کړی، یو د بل په خویو طبیعت خبر یو او بل دوست نه لرو، بالکل ورکین راغلل ته علما موږ سره کېناستل چې لاړ دوی ته ارزښت ورنکړو، دوی خبره وانه وریده. صرف مطلقه دیکتاتوري، جهالت او سرتبمګي. کوم خدمات دوی وړاندې کړي خپلو خلکو ته؟ خدمات وړاندې کړي نه دي، خدمات یې اخیستي. اقتصادي فشار پرې راوستی، خلک ارزښت نه لري، حکومت یې غصب کړی دی. د 2-3 بدماشانو هغو کسانو په لاس، زه د پاکستان وروسته وایم چې تاسې 2-3 لیوني بدماشان په راس کې ولاړ دي چې هغه امریکا ته غلام دي، هغوی برطانیې ته د هغوی اهداف پرې کوي، ټایم برباد کړي او غواړي چې زه خو وایم که د پاکستان ولس جک نشي، ویښ نشي، دې ته توجه ونه کړي او یا د پاکستان حکومتداران د خپل په پالیسي کې بدلون را نه ولي، د خپل ولس ته ما ته ارزښت مه کوه، زما خبره مه وره، خپل ولس خبره واوره چې ته نجات ومي او د غرق نه پناه شي. نن د پاکستان پوځي رژیم ولس په منځ کې څومره درز وجود لري؟ یعنی احتمالا د ټوټه کېدو احتمال پکې ډېر زیات دی. د دې امکان شته چې خپل ولس را خپل کړي یا موقع په لاس لري؟ زه خو وایم څو اصله پکار دي. اول دا ده چې دوی په حکامو کې بدلون باید ضرور راشي. که دا لیوني په دې سر کې چې دي، داسې کس چې موږ وایو چې دا سړی ټرمپ ته د یو غلط لقب ورکوي، عفه غواړم په چا باندې به تیز نه ځو، هر څو خپل ملک خو پاکستانه ستا حیثیت، ستا هویت، ستا حکامو له لاسه ورکړ شته، یا بدلون راشي په دې کې، دوی خپل ولس د جګ شي، د پاکستان واک د په لاس کې ونیسي. پاکستاني چارواکي په وار افغانستان باندې تور پورې کوي. کله چې ناکام شي د خپل د ناکامۍ د پټېدو دپاره بله لار، اگر چې یو خواته خو موږ ویاړ دی دا د پاکستان هم او نورم چې پاکستان نن دې ته حاضر دی د میډیا په سطحه وایي چې زما په امورو کې افغانستان مداخله کوي. افغانان ته دا افتخار دی، دا ویاړ دی، الحمدلله. خو موږ دا کار نه کوو. موږ اوس هم درته وایم پاکستان د کندې خولې کې ولاړ دی، یا سقوط یا انزوا او یا افتراق او ټوټه ټوټه کېدل. خو موږ اوس هم نه غواړو. موږ یو پیاوړی، یو مسلمان او ښه پاکستان هم پخوا کې په ګاونډۍ کې، خو د پاکستان د پالیسیو د لاسه د پاکستان ولس ته زه وایم، دوی علماو ته وایم که خیز نه کوي، مخې ونه نیسي، پاکستان زوال سره مخ کېږي. زه وایم چې اوس هم د دې وخت شته چې دوی خپلو خلکو ته مراجعه وکړي، د خپل نخبه کسان، د خپل هوښیار کسان، دردمند کسان چې پاکستان یې خوښ دی، اسلام یې خوښ دی او د افغانستان سره ښه ګاونډیتوب غواړي، دوی د رأس کې را دي. پاکستان پوځي رژیم عملا چاته ګواښ ته په اوس وخت کې؟ خپل ولس ته. پاکستان په ډاډ وایم، په اطمینان وایم، په زغر دی وایم، د پاکستان ګواښ پاکستان ته دی. نن د پاکستان فوج، نن د پاکستان اټوم زور نه هند ته ګواښ دی نه ماته. زه یم پېژندلی، یم پېژنم چې 15 شپې مې د سره تېرې کړي دي چې زما سره ټکر د چا سرنوشت څه شي ته شه. د خپل ولس ته د پاکستان د برباد کړ، اقتصاد د ورته صفر کړ، خلکو ته ارزښت نه ورکړ. د پاکستان د فوج زور قوت به ګواښ به خپل ولس ته، خپل پاکستان به د زوال کندې ته غورځوي، بل چاته به د تاوان نه. ولس یې څومره متوجه دی د پاکستان د چارواکو دغه غلطو سیاستونو ته؟ اکثریت متوجه دي. دوی خبره ته دا ظالم فوج نه پوهېږم چې دا لیونی دی، د حساب بایللی دي، د خپل حیثیت هویت بایللی دي. او بدبختو لیونیانو امریکا په ټولې بدماشۍ چې ټرمپ، تاسې خپله سوچ وکړئ چې ټرمپ امریکا زوال کندې ته وړاندې کړی که د علو عروج ده، که دا ټرمپ دا پالیسي څو کاله دوام وکړي، تاسې مطمئنه اوسئ چې د راتلونکي 2 دهو کې یو دهه کې به امریکا بالکل نه وي. که د پاکستان دا ضدي، دا شقي، دا ناپوهه سیاستمداران چې په دې سر کې اوس دي چې پردي غلامان، یو دا غلطه پالیسي د فوجي پاکستان د زوال کندې ته غورځوي، د تا او د ټرمپ هېڅ فرق نشته. زه اوس وایم د پاکستان فوج ته چې عقل هم سرته راولئ، د خپل په سر کې هوښیار کسان راوړاندې کوي، که نه شي کولی ولس دې جګ شي. نن د شر په لاس کې واک دی، د شر په لاس کې قوت دی، پیسې دی، دا د خیر کسان خبرو ته نه پرېږدي، مجلس ته یې نه پرېږدي، مشوره نه اخلي. علما یې جګ شو، سپین ږیري جګ شو چې حکومت ته مشوره دروازې پرې بندې کړي چې ته کله د مشورې خبره وانه خلې، د خپل د خبرو نه منې. په دې وروستیو کې پاکستان د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د غونډې شاهد و
او په دغه غونډه کې په افغانستان کې په بشري وضعیت باندې خبرې وکړلې. پاکستان باید دغه ډول غونډې د خپل وضعیت په اړه وکړي که د افغانستان په تړه؟ خپل په حال ستا خراب دی، اقتصاد صفر شو، په انشقاق کې بلوچ در باندې مخکې ورور ښه تحلیل وکړه، سرحد درنه په بغاوت کې دی، بلوچ درنه په بغاوت کې دی، سند درنه کنټرول کې وتی دی، پنجاب په تا راضي نه دی، ته په چا حکومت کوي؟ بس بله بانه نشته. بشري حقوق هلته څنګه دي؟ صفر سره دي. بیخي انسان ته د ستان په سترګه کتل کېږي نه. ته میډیا راواړوه، ته لږ زر فلم واخله چې ته وګوره چې په پاکستان کې څه ورځ ده، د چا حال دی؟ نه دهقان ورځ لري، نه تجار ورځ لري، نه زراعتکار، نه سیاستمدار، نه تعلیم یافته، ټول د صفر ته مخ کړي دي، چاته وخت نه ورکوي. د پاکستان د غلطې پالیسۍ قرباني به پاکستاني. شینواري صاحب، په پښتونخوا کې د پښتونخوا د خلکو غوښتنې څه دي چې هغه پاکستانی چارواکي نه ورکوي، چې عملا دا هم یو جدي ګواښ دی د پوځي رژیم پر وړاندې؟ پښتونخوا کې عمدتاً درې غوښتنې مطرح دي. یوه اساسي غوښتنه د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت غوښتنې دي. پاکستان د فدرالي سیستم او نظام کې موږ ته معلومات دی د دوی د قوانینو په اساس باندې دغه د دوی په اصطلاح باندې صوبې چې کومې دي، دوی صوبایي حکومتونه مخصوص صلاحیتونه لري. یوازې په خیبر پښتونخوا کې یو استثنا موجوده ده چې هلته د خیبر پښتونخوا ګورنر د نورو ګورنرانو ته تناسب ته ځانګړي صلاحیتونه لري او دغه ایجنسۍ چې پخوا وي دا مستقیما په مرکزي حکومت پورې تړاو لري. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی، هغه د اسلام آباد مرکزي حکومت او خصوصا پوځ راپورته شوی هغه ټول قانوني صلاحیتونه واکونه چې د خیبر پښتونخوا د حکومت سره د پاکستان په قانون کې موجود دي، هغه د دې حکومت نه اخیستي دي او هغه متباقي خارج څه پروګرامونه او مسایل او حقوق چې دي هغه بیا ګورنر پورې تړلي. دا یوه غوښتنه ده چې دا په خپله دننه بیروکراسي او د پاکستان پوځ او ملکي حکومت د جنجال سره مخ. دویمه غوښتنه په خیبر پښتونخوا کې د خیبر پښتونخوا عمدتاً د پاکستانی طالبانو د تحریک غوښتنه ده چې دوی د ملک په ډېرو حساسو سیمو کې اصلا موقعیت لري، قوت لري او ځینې ډېرې حساسې لارې چې هغه پنجاب د خیبر پښتونخوا سره نښلي، افغانستان د خیبر پښتونخوا برخې د متباقي افغانستان سره نښلي، د بلوچستان سره نښلي. په دغه ستراتیژیکو لارو کې د پاکستانی طالبانو یا د ټي پی نفوذ دی او دغه نفوذ اصلا د پاکستان هغه د مرکزي حکومت صلاحیتونه په خیبر پښتونخوا کې د چلنج او تهدید سره مخ کړي او دریم هغه مشکل چې دی هغه په خپله په خیبر پښتونخوا کې د هغو خلکو ځوانانو او د هغو بیکاره وزګاره خلکو سرنوشت دی چې هغو چې مور بچی زیږوي او رازلمی کېږي، پیسې ورته پیدا کوي، عربو یا بل ځای ته لیږي او بس د بیکارۍ او وزګارۍ سره مخ دي. دغې مسلې په خیبر پښتونخوا کې علاوه د ټي ټي پي نه داسې تحریکونه، داسې خوځښتونه او جنبشونه او غورځنګونه زیږولي دي چې هغو عملا په علني په پېښور کې د پېښور په پریس کلب کې په مظاهرو کې دا وایي چې موږ د پاکستان نه خپلواکي غواړو. دغه هغه عمده ګواښ. شینواري صاحب، دلته په داسې حال کې پاکستاني چارواکي پر افغانستان باندې تور پورې کوي چې خپله د ټي ټي پي چارواکي په هغه ساحو کې چې د پاکستان د پوځي رژیم تر چتر لاندې دی هلته خپله وایي چې موږ په دغه ځای کې یو خپل حق غواړو، د نظام د اوسني چارواکو پر مخالفت ولاړ یو، موږ نه غواړو دغه نظام د موجود وي ځکه چې دا نظام اسلامي نه ده. نو دا چې خپله چارواکي د ټي ټي پي د دوی تر زنو لاندې وایي چې موږ دلته یو، پاکستان ولې په افغانستان تور پورې کوي؟ داسې ده چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې زه دا خبره
د علم تاریخ جغرافیې په اساس باندې کول. د افغانستان او پاکستان په منځ کې نه لانجه په اسلام ده، نه لانجه په TTP ده، نه لانجه په شرعي او غیر شرعي حکومت ده. د افغانستان او پاکستان تر منځ د 40 میلیونه شاوخوا کې او د زرګونو کیلومتره مربع د خاورې په سر باندې چې هغه د تاریخي افغانستان برخه ده، په هغې باندې لانجه ده او د پاکستان حکومت هغه د خپل ملي موجودیت لپاره یو خطر ګڼي. TTP وایي چې موږ جلا حقوق لرو چې باید وایخلو، د افغانستان پورې اصلا دغه مسله تړلې نه ده. که TTP وایي که نه وایي، دا TTP چې دا تاسو یې وایي او دا خلک یې وایي، د دې تاریخ ته چې تاسو ورشئ چې دا څه وخت را پیدا شوه، چا را پیدا کړه، دا نهضتونه څه قسم منځته راتلل. هغه تنازع د اوس دپاره بحث کوو شینواري صاحب. په غوږ ونیسئ. اصلا داسې ده چې زما مقصد په څه کې دی. زما مقصد په دې کې دی چې دا مسله چې دوی وایي چې TTP ده، دا یوه بهانه ده. بهانه د څه لپاره؟ بهانه د دې لپاره چې امریکا د پاکستان پوځي حکومت او د پاکستان ملکي حکومت په نړیواله کچه باندې د بین المللي تروریزم او ترهګرۍ ټیکه په غاړه اخیستې او د دې ترهګرۍ د روزنې لپاره مرکزونو او ځایونو ته ضرورت دی، تر څو پورې چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دغه غرنۍ سیمې، دغه ښه موقعیتونه او دغه خلک دوی به کوشش کوي چې د بین المللي تروریزم د ټیټې د سرته رسولو لپاره که TTP نه په خپله دوی TTP جوړوي، بل شی جوړوي. دوی غواړي چې د چین سره د قراقرم د لارې نه تجارت وکړه، مګر د قراقرم په غرو باندې ترهګر هلته ولیږي. دوی غواړي چې هندوستان سره دوستي وکړه، مګر د کشمیر د لارې نه ترهګر هلته لیږي. دوی غواړي د افغانستان د اسمان د پاسه د افغانستان په خاطو باندې بمباري کوي، په کنډوونو باندې ترهګر رالیږي. دوی د مرکزي سیاست د تیلو او ګازو تړونونو باندې کانفرانسونه او غونډې کوي، مګر ټوپک په لاس او ملابند د ملا نه تړلي ترهګر هغلته ورلیږي. دوی یوه ټیکه په غاړه اخیستې او د هغې ټیکې ژوند چې دی د پاکستان د پوځ او حکومت ژوند په هغه ټیکه روان. مننه کوم. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم بخیر رالاست. حقپال صاحب د ترهګرۍ ګواښ ته که راسو، یوې خواته خو هغه ستونزې چې په پاکستان کې یادونه وسوه چې له هر اړخ سره خپله پاکستاني چارواکي په لوی لاس اخته دي چې حقوق یې تلف کړي دي. ولې که راسو د ترهګرۍ ګواښ ته چې عملا له پاکستان څخه متوجه د سیمې و افغانستان ته، هغه څه دي چې نړۍ، سیمه او افغانستان کولی شي چې مستند بیان کړي؟ داسې د علیرضا محترم چې پاکستان خو اصلا له ابتدا نه چې دا منځته راغلی ده، تل دپاره دوی ترهګري د سختدریځه ګروپونه له ځان سره ساتلي دي چې د هغوی په واسطه باندې په هندوستان کې او کشمیر کې د هغه څخه استفاده کړې ده، د هغوی په واسطه یې هلته دغه عملیات کړي دي، د هغوی په واسطه یې داسې کارونه کړي دي چې هغه په ټوله نړیواله سطح باندې نړیواله قوانینو په حساب باندې په تروریستي فعالیتونو کې راځي. او له بله طرفه چې هغه خپله په پاکستان کې د دغه مرکزونه دي، د تروریستي ډلو مرکزونه برابر دي، دوی خپله داسې ISI داسې سازمانونه لري چې هغه تروریستي فعالیتونه لري، خو د هغوی تر څنګ د داعش خراسان په نامه باندې ډله او دا اوس پیله د افغانستان د تیرو نظامیانو څخه یوه ډله جوړول او هغوی ته نظامي تعلیمات ورکول او هغه بیا بهر ته لېږلي، هم په بلوچستانو په وړاندې جنګوي او هم یې بهر ته استوي. په مسکو کې تروریستي عملیات وشول، کله چې تروریستان د اوکراین په سرحد کې ونیول شول، د هغوی سرحد د پاکستان راوتل. دا یوه میاشت مخکې په ترکیه کې د داعش غړي ونیول شول، نفر ونیول شول، د هغوی سرحد د پاکستان راووتل. په دوشنبه کې په تاجکستان کې په کام باندې په معدن باندې هلته عملیات وشول، د هغوی سرنوشت تروریستانو ډله یې په پاکستان کې سرحد راوتل. افغانستان څو ځلې د خراسان د داعش خراسان د
تروریستي ډلو په وړاندې باندې په داخل د افغانستان کې مسلحانه عمل کړی دی، هغوی ځپلي دي، هغوی له منځه وړي، هغوی چې ثبوتونه لري. دلته افغانستان په لسخاوو لپاره دغه د داعش لپاره دلته اسیران لري چې د پاکستان کې تربیه شوي دي، پاکستان را لېږلي دي او د افغانستان دولت نیولي دي. د مختلفو هېوادونو څخه هغوی راټولوي او په پاکستان کې دغه ورکوي، د روزنه ورکوي او بیا یې هغه د خپلو اهدافو د سرته رسولو په خاطر باندې مورد نظر او علاقو او سیمو ته استوي. تاسو ولید که ستاسو په یاد وي چې پروسه کال په دغه ورځو کې د ایران له طرف څخه په پاکستان کې بمباري وشوله. په پاکستان کې د هغو ډلو مرکزونه وویشتل چې هغوی په ایران کې تروریستي عملیات مخته بیول. د هغه عملیات هم په یاد تاسو په یاد چې د ټولې نړۍ د هېوادو څخه چې د تروریست نیول شوی دی سرنوشت یو په اخر نهایي دغه سلسله پاکستان ته رسېږي. نو پاکستان د ترهګرۍ په اساس باندې منځ ته راغلی هېواد دی، په ترهګرۍ باندې ولاړ مهرباني. دغه مسلې چې پاکستان له دې کبله افغانستان سیمې او نړۍ ته ګواښ متوجه کړی، څومره کېدلی شي چې دغه موضوع د پاکستان د خلکو دپاره یوه جدي ستونزه وي د دغه حکومت له لاسه چې دوی ته یې رامنځته کړې ده؟ دقیقاً دا که تاسو په یاد ده څو ورځې مخکې څو شپې مخکې خپله د پاکستان د کوټې په ښار کې د کوټې خلکو همدا اعتراضونه کول. دغه کې یوټوب کې ویډیوګانې شته دي چې په حکومت اعتراضونه کول چې په لیاج خدای دا ترهګر دا ناخواسته میلمانه چې مو راوستي دي او زموږ په څنګ کې مو ځای کړي دي، دغو څخه موږ ته ضرر رارسېږي، په دغو باندې زموږ امنیت خرابېږي. هره ډله چې اور چیرې بلوي اخر هغه دود هغه اور لمبه هغه خپله د هغه لمن نیسي. اوس د پاکستان لمن خو همدغه شی نیول دی چې د کلونه دا اور بل کړی دی، اوس اور راغلی خپلې لمن ته او خپلې لمن یې ورته راخسي. او د پاکستان خلک د دې تشویش لري، همیشه د دې پالیسیو په وړاندې باندې اعتراض کړی دی. دا څو ورځې مخکې په خیبر پښتونخوا کې وکیلانو او هغه خلکو دا فعالیت کول چې یوه لویه جرګه د پښتنو راوغواړي او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه لیک په سر باندې په دروازو په بندولو په دې باندې اعتراض وکوي او دا مسله پاکستان په دې ته وادار کړي چې دا مسله باید له افغانستان سره د خبرو له لارې حل کړي. د پاکستان په کوټه پښتونخوا کې د عوامي نیشنل پارټي مشر محمود خان اسکزي همدا خبرې ته اشاره کړې چې پاکستان سیاست غلط سیاست دی، دلته موږ باید داسې کسان رانولي تروریستي مرکزونه باید جوړ نه کړي. بلوچستان د خپل عمل دغه وایي چې د مرکز د بهر نه خلک راولي او زموږ په مقابل کې جنګوي. دا ټول دغه دي چې د پاکستان د خلکو امنیت په دې باندې اخلالي. اقبال صاحب یو خو هغه بریدونه یا پیښې دي چې تاسو اشاره ورته درلودله، یو هغه مسایل دي چې د پاکستان د اوسني رژیم تر چتر لاندې خپله مخور اشخاص قومي خلک عام خلک اعتراف کوي چې دغه مسله دلته وجود لري او پاکستان رامنځته کړې. دا خپله څومره یو قوي شواهد کېدلی سي؟ دا خبرې دې باعث کېږي چې بالاخره دغه حکومت بې اعتباره کېږي. همدغه شیان دي باعث دي چې د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله منځته راوړي. حکومت د ځای دي چې د خلکو د خدمات وړاندې کړي، خلکو د تروریستي ډلې تروریستي ګروپونه او تروریستي مرکزونه د خلکو په منځ کې جوړوي. په ځای دي چې د خلکو د ولسونو په منځ کې شفاخانه جوړه کړي، د ولسونو په منځ کې مکتب جوړ کړي، دی راځي هلته د تروریزم دپاره جوړوي. مولوي صاحب یوې خواته د پاکستان تورونه دي پر افغانستان چې افغانستان موږ ته ګواښ متوجه کوي، له افغان خاورې څخه موږ ته خطر ده. ولې افغانستان په ځواب کې وایي چې نه چاته موږ ګواښ متوجه کوو، نه اجازه چاته ورکوو، نه ګواښ یو. دغه تورونه ټول بې ځایه دي. بل خواته بیا په داخل د پاکستان کې د دوی تر چتر لاندې سیمه کې خپل هلته عیني شواهد موجود دي، خلک وایي، چارواکي وایي چې دغه مسایل دلته وجود لري. یو ځل دوه ځل درې ځلې تور ولګئ او د تور دپاره ثبوت او شواهد نه وي. کېدای شي د ټولو شواهد دا دپاره وي چې یو څو کسه مهاجر چې راغلي دلته اوس یې ژوند کوي چې د تا د پالیسیو نه راوتښتېدل. زه یو وخت پاکستان کې بندي وم، هلته دوی څه پوښتنه وکړه، ما ویل ګوره تاسې ډېر ظالمان یئ، قبایلو د غوښو دیوال جوړ کړ چې تر څو پاکستان پاتې شي، ژوندی پاتې شي. کنې دا غلطې پالیسۍ د اسلام آباد وي، دا کم فشار او کم تهدید چې قبایلو وګاله چې د امریکا ډرونونه په سوونو پې باندې وشول، د هر کس سره د قبایلو یو کورنۍ ورانه شوه، لاړه د منځه لاړه. د دې سزا باید اسلام آباد ګاللی وای،
دوی پالیسي ګاللې وي خو دلته قبایلو د غوښو دیوال جوړ کړ چې پاکستان د زوال نه بچ شي نن تا په دوی باندې دا فشار شروع کړی دی دوی اصلا غواړي چې د قبایلو د تاریخي د هویت له منځه ویسي یې په دې بهانه چې موږ سره دي د قبایلو یا پښتونخوا د خلکو قرباني قیمت چا پرې کړ اوس عملا قبایلو پرې کړ د پاکستان لپاره چې پاکستان بچ شي خو نن پاکستان بې رحمه ظالم دا نه دا ورته اسانه ده زه وایم په اطمینان سره وایم چې ټي ټي پي د پاکستان یو بهانه ده په افغانستان کې دوی قوي پیاوړی مستقل نظام نشي زغملی طالب چې بنالا ناری وهي چې زه نور افغانستان د چا په خلاف نه استعمالوم نور به افغانستان د پاکستان د پاره په هند باندې د خیز ځای نه نور به هند د پاره افغانستان د پاکستان په خلاف د خیز ځای نه امریکا د پاره به روس د خیز ځای نه دا د پالیسي الحمدلله په افغانستان کې سل کلونه سابقه نه لري چې موږ داسې یو هیواد لرو چې هغه د خلکو د پالیسي قرباني نشي چې اوس دا زمینه راغلې ته بیا هم بهانې لټوي اصلا د خپل منځ کې خرابه ده خبره پاکستان بایللې ده پاکستان د خپل د ولس د قناعت لپاره برنامه نه لري پاکستان د خپل د ولس د هوسایي لپاره بیا ورسره پروګرام او برنامه نشته نن له څه نه ویره لري پاکستان په افغانستان کې هیڅ نه لري د پاکستان د زوال پړه په منګه چي او دې نه ویره لري چې افغانستان کې یو قوي پیاوړی حکومت جوړ شي که شو زر ته په ډاډ در کوم د پاکستان دا غلطه پالیسي چې اوس روانه ده او د افغانستان دا سالمه پالیسي احتمالا دا به راوړي قبایلو ته به بله لاره چې مجبور وي چې نور موږ پاکستاني نه یو موږ د پاکستان نه بېزار یو سبا به بلوچ غږ کوي چې نور موږ پاکستاني نه یو پاکستان نه به بېزار یو یا به زما غږ کې طرف پرېوځي یا به ځي پاکستانه ته د زوال کندې سره مخې ځان باندې رحم وکړه مه بربادوه مځان موږ څه نشي بربادولی موږ څه شی بایلو د بایللو لپاره زه دې ته چې پاکستان ته راځي زما په ولس باندې بمبارد کوي هغه ولس چې ځپلی ژورېدلی دی دوه اپراتوره یې وهلي دي چې ته په ما باندې ما نه زه به څه شی بایلم نه اټوم بم لرم او نه داسې پیاوړی اقتصاد لرم چې دنیا خو ته ځان بایلې ځان بربادوي دا هغه د پخوانی تاریخ دی چې چا وهلی موږ سره سر په څنګ دی ماغزې په قرار نه دي پاکستان انتقادات دا دي چې اوس یو شمېر پخواني سرتیري یا هغه څیرې چې عملا په افغانستان کې مخالفت کوي جګړه غواړي دوی ته پناه ورکوي له دوی سره ناستې کوي خپله د دغه ادرسونو لخوا وایي چې موږ ته یوازینۍ لاره چې یو هدف لرو چې موږ هم جنګ غواړو پاکستان هم ځکه سره یو ځای یو که چیرې پاکستان له دغه لارو مخ ته ځي کولی سي چې خپل هدف ته ورسیږي نه ابدا نشي هغه دا جنګ فکره غواړي جنګ مفکوره غواړي دا طرف په وسایلو نه کیږي نن پاکستان هغه وسیله ته اثر نشته چې ته زما حکومت د ما په خلکو وهي زه د چانس راغی یو خطاب محقق او احمد مسعود ته وایم د مسعود زوی ته چې تا شرم نه راځي چې ته په هغه کې پاکستان ته ورځې شرمېږي نه چې اوس بیا هم ځي پاکستان نه امداد غواړي په دې پالیسي د دې ډیکټاتوري ده دې پالیسي د بدماشي ده هغه څه غواړي چې هغه په تاریخ کې موږ نه وکړي د افغانانو فطرت دی اوس سپینه درته وایم داود روسان وروزه راویلېږه افغانستان ته حاکمیت ته وکړي ورسو بالاخره څومره ځای لکه داود ورته غاړه کېښوده داود روسان ته غاړه کېښوده ته مانه په کوم صورت کې غاړه غواړې ته زما عزت پایماله کړې زما حیثیت هویت پایماله کړې زما تمامیت ارضي ته احترام نه لري زما د اسلامي هویت ته ارزښت لري زه به تا ته خطر وکړم په رب قسم زه اوس وایم درته پاکستانه په ځان رحم وکړه والله زما حاکمیت د خطر لاندې کېږي ما ته سوال پیدا کېږي والله که ارامه ژوند وکړي چا چې موږ سره ټکر کړی دی هغه د تاریخ پله وګوره نن باید پړه پر افغانستان وانه چې خپل ځان ته نه په موږ ته نه اچي په افغانستان کې الحمدلله معتدله حکومت ده په رب قسم دې دومره بدیو دي چې کړي دا دومره محدود نه ماجر سره د څه رویه وکړه په اخره کې او اوس په افغانستان کې څه بې رحمانه فعالیتونه شروع کړي دي اوس هم افغانستان حاضر دی چې پاکستان سره تعامل لاره ونیسي دا د اطمینان چې اوس پاکستان ته خرابي کوي زوال به ځان ته ځواب به ته پرې کوي ته به خپل پرې کوي زه د پاکستان ولسته د پاکستان علماو ته چې د لیونی د بدمعشان مهار کوي زنجیر پکې واچي چې لیونی ونه تړي او دارالمجانین ته ونیسي تا به داړي که سپی لیونه شي تا به داړي د پاکستان د نظام د غلطې پالیسي دړل به خپل ولس پاکستان مننه کوم درنو لیدونکو دا لرو بیا هم بخیر الله شینواري سي پاکستان کوم فرصتونه له لاسه ورکړي چې باید نه وای له لاسه ورکړي اول په خپل چاتر لاندې چې د دې واکمني هلته تر خپل سیوري لاندې لري ساحه زه مخکې له دې نه چې ستاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایم دې پروګرام کې غواړم چې یو دوه تاثیر وشي یو دا چې د وزیرستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان خلک په افغانستان کې مهاجر نه دي
دا د تاریخي افغانستان د خاورې او خلکو یوه برخه ده. مونږ 20 کاله خپله په پېښور کې تېر کړي دي. هغلته مونږ ته د پښتنو او بلوڅو مشرانو مونږ ته مهاجر نه دي ویلي، مونږ ته خپل عزیزان او وطن خلک ویلي. او بل دا چې د قوماندان مسعود د صلاح او د زوی یادونه چې هغه وکړه مولوي صاحب، په هماغه وخت کې دا خبره زه په ذمهوارۍ کوم، په معلوماتو کوم، په هماغه وخت کې چې په کابل کې د طالبانو د اول ځل اسلامي امارت و، په هماغه وخت کې د چترال د ګرم چشمې د لارې نه د پاکستان ISIF قومندان احمدشاه مسعود ته وسلې او پیسې ورلېږلې او هغه ته یې ورکول چې طالبانو سره وجنګېدل. دا بله خبره. اوس راځو دې ته چې تاسو دا پوښتنه وکړه چې پاکستان څه فرصتونه د لاسه ورکړي. زه فکر کوم پاکستان یو ډېر بهترین او ښه فرصت چې د لاسه یې ورکړو، یوې په افغانستان کې د لاسه ورکړو، بلې په هند کې د لاسه ورکړو. په افغانستان کې دغه موجوده واکمني یا حاکمیت چې دی د دوو د زړه نه دا غوښتنه وه چې تر اوسه پورې حتی ځینې پاکستان ته ورور هېواد وایي، زړه نه یې دا غوښتنه وه چې د پاکستان سره د اقتصادي، سیاسي او اجتماعي او په یعنې حال کې د اسلامي او مذهبي روابطو په اساس باندې ښه روابط ولري. مګر پاکستان دا صلاحیت کې نه ده چې افغانستان کې د حکومت سره روابط وساتي. دا د بل چا په صلاحیت کې ده. د پاکستان نه همیشه د مرکزي اسیا، چین، افغانستان، ایران پر ضد د مورچې په توګه استفاده شوې په تاریخ کې، او دا همداسې مورچه ساتل کېږي. د افغانستان فرصت زه فکر کوم که افغانستان کې حالات بدل نشي، افغانستان فرصت به د لاسه ورکړو. دویمه مسله دا ده چې تاسو په معلومات کې یو تاریخي فرصت په هندوستان کې د لاسه ورکړو. نن د دوی د غلطو پالیسیو او سیاستونو په اساس باندې نن د هغه کشمیر چې دوی ورته پاکستاني کشمیر وایي او په هغې پاکستان د جوړښت نه راپدې په د دوی تر ادارې لاندې دی، په هغې کشمیر کې کشمیر وي او وایي موږ د آزاد او خپلواک کشمیر غواړو. د دغې مسلې شاته دغه بحران چې زموږ او ستاسو په منطقه کې د ایران، د امریکا، د اسرائیلو روان دی، دغه د کشمیر مسله د دغې بحران سره مستقیما ارتباط لري. مننه. پاکستان د یوې داسې اړخ نه د تجزیې او د خطر سره مخامخ دی چې هغه د پاکستان د اقتصاد، خصوصا د پنجاب د اوبو د اقتصاد هغه ملامت دی. د پاکستان ولس څه کول پکار دي چې هم ځان له دغه خپل رژیم خلاص کړي او هم پاکستان له هغه بدبختي څخه وژغوري چې عملاً ورسره مخ ده؟ پاکستان ولس لپاره دا پکار دي چې خپل حکومت په مقابل کې ودرېږي، خپل داسې کسان، داسې انتخاب، داسې کسان راسته راولي چې هغه د خلکو اولیتونو ته، د خلکو ضرورتونو ته، د خلکو خدماتو ته توجه کوي. د پاکستان ولس ته پکار ده چې د پوځ ته سرې لیکې وباسي چې د حکومت په چارو کې مداخله مه کوه. پاکستان ولس ته پکار ده چې خپل هېواد کې قانونیت حاکم کړي او د پوځي حکومتونو د پای ټکی کېږي، د پوځ څخه دا اختیارات واخلي چې نور به بیا هر وخت چې وغواړي په خپل سر باندې پاکستان کې حکومتونه منځته راوړي. دا د پاکستان د ولس، دا د پاکستان د خلکو، دا د پاکستان د سیاسي ګوندونو د اتحاد او یووالي په نتیجه کې منځته راشي. خو دوی ډېر زیاتره ډېر سره خودخوا دي، د یو بل باندې سره تکیه نه لري، خپل منځ کې متکي نه دي. خپله دغه مسلم لیگ او پیپلز پارټي یو له بل سره ډېر مخالف دي او بیا د دغه سره د تحریک انصاف له ګوند سره بیا دواړه مخالفت لري. دا اوس تحریک انصاف د ګوند رهبري بندي ده، بهرحال مشروع صدر اعظم بندي ده په انتخاباتو کې. مننه خپل صاحب. مننه کوم. مولوي صاحب د پاکستان له علماو څخه څه غواړئ چې د دوی مسؤلیت څه شي په دغه برخه کې چې هم پاکستان وژغورل سي له دغه وضعیت او هم د دوی چارواکي د دغه غلطو سیاستونو مخه ونیسي؟ دوه لارې ورته پکار دي. اول خو په یو پاڅون دا ولس کوي او دوی د چغې کوي چې دا فاسد، دا مجرم نظام دې مهار شي، واک دې د فوج نه واخیستل شي. دا د دوی حق ده. دا د دوی حق دی، دا د دوی حق دی شرعي او نظامي په هر څه حالت کې چې اوسي. که دا حل نه کېږي
که دوی په قیام او په حرکت باندې نه دي قایل بیا هغه کار دی واخله چې ما وکړ یعنی د مرمۍ په څوکه در سره خبرې وکړي که دا مجرم ونه کړي زه درته وایم پاکستان علماو ما دا حاکم دی یا کنټرول که که نه کنټرول کوي د کوپړۍ ته یونسه دا له سره ورک که چې ورک نه کړي یا به د هند په پښو لاندې زوال شوی ورک به یا به د مالې په پښو لاندې ورک شوی زوال شوی یا به درېیم کس در باندې راغلی بیا به نه پاکستاني نه به یې دا سوچه نه ځینې ګنګوسې دا دی چې د نوي هیواد رامنځته کولو موضوع هم یادېږي پاکستان غلط سیاستونه به څومره دغه مسلې ته زمینه برابروي یعنې زه بیخي په ډاډ وایم داسې حالت راغلی دی چې احتمالا دا دوه خو له پاکستان نه ډېر زر جدا کېدونکي دي که زر کنټرول نشي کېدای شي بلوچ او قبایل نور د پاکستان غړي نشي یا به مستقله جوړیږي یا به ځي چې د چا په غېږ کې پرېوځي. مننه کوم مولوي صاحب، شینواري صاحب، اقبال صاحب او درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.